د هټلر د ژوند ورستي 24 ساعتونه. السلام علیکم، زیم سمیم زلان او تاسو ګوري زلان یوټیوب چینل. تاریخ لیکل کیږي. د دې تاریخ لامل دا وي چې موږ هغه ناکامه تجربې بیرته تکرار نکړو او هغه تجربې چې په نړۍ کې ګټورې ثابته شوې د داسې تجربو څخه استفاده وکړو. خو هغه څوک چې تاریخ جوړوي هغه ته تاریخ ډیر ګرانه تمام شي. خو د دې ترڅنګ د ده نوم د تاریخ په کتابونو کې د ځلانده ستورو په نوم ثبت شي. خو موږ نن هڅه کوو چې د یو داسې تاریخ جوړونکي په ګامونو یو ځل بیا تیر شو چې د ژوند په وروستۍ شېبو کې یې څه احساس درلود. آیا د ځان او نظام د ژغورلو ټولې لارې پرې تړل شوې او که یا؟ د دې تاریخ په چمتو کولو کې مو د مهمو تاریخ پوهانو سره مرکې کړې او د هټلر د ژوند په هکله مو مهم کتابونه لوستي او دا انځور مو چمتو کړی. هټلر داسې حالت ته ولې راورسېدو؟ په دې هکله څېړونکي څه داسې وایي. د اقتصاد نشتوالی، د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مهمو لارو نشتوالی او همداسې د هیوادونو سره بدې اړیکې هغه لاملونه ول چې هټلر دا حالت ته راورساوه. نو راځئ چې د هټلر د ژوند ورستي 24 ساعته وسپړو. ورستۍ صحنه کال 1945 د اپریل 25 وخت د سهار 5 بجې. هټلر د جنگي قومندې څخه ستړی خپلې کوټې ته راغلی او د خوب لپاره پریوت. نوموړی په وروستیو ورځو کې به سهار په 5 بجې بیده کېده او غرمه به پاڅېده. وخت د سهار 9 بجې او 10 دقیقې. د ګارد قومندان د هټلر دروازه وټکوه او غوښتل یې د شوروي د قواوو په هکله هټلر خبر کړي، خو دروازه خلاصه نه شوه او قومندان بیرته لاړ. د سهار 10 بجې. د پوځ لوی دستریز او قومندانان سره راټول دي او د شوروي د قواوو په خلاف پلان چمتو کوي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې. هټلر د خوبه راجګ شو او سمدستي په نظامي کار لاس پورې کړ. د جرمني پوځ سم د لاسه سیمې د لاسه ورکوي او د دښمن پوځ مخ په وړاندې را روان دی. جګړه د جرمني د برلین ښار په 100 کیلومترۍ کې په شدیده توګه روانه. د غرمې 1 بجه او 15 دقیقې. هټلر وارخطا ولاړ دی او د شوروي قواوې د برلین ښار په څنډو کې په جګړه بوختې دي. هټلر او د هټلر ملګرو د ښار لاندې یوه پراخه زیرخانه جوړه کړې او هلته یې پناه اخیستې. هټلر باوري دی چې دا جګړه د ده د لاسه وتلې او هغه وخت را رسېدلی چې نن ورځ به دی خپل ژوند د لاسه ورکوي. د ماسپښین 3 بجې. د هټلر د پوځ په سترګو کې د مرګ څرک لیدل کېږي. د شوروي د پوځ د توپونو غږونه په غوږونو اوري. جګړه ښار ته داخله سوې او د جرمني پوځ ټولې سیمې د لاسه ورکړې. یوازې د برلین ښار پاتې دی. د مازدیګر 5 بجې. یوې خواته که څه هم هټلر وارخطا ولاړ دی، خو بلې خواته باوري دی چې خدای به دی وژغوري. خو یوه خبره چې د دمخه لا هم وصیت کړی هغه دا دی چې دی به د برلین ښار څخه هېڅکله ونوځي او که چیرې د شوروي قواوې را هم شي دی به په خپل لاس ځان وژنه وکړي. هټلر او د هټلر ملګرو ته معلومه ده چې د دې وروسته به کوم ناورین رامنځته کیږي. د مازدیګر 6 بجې او 10 دقیقې. د هټلر وزیر دفاع البرټ سپیر په بیړه راغلی او هټلر ته د شوروي د قواوو حال راوړ چې د شوروي قواوې ښار ته داخله شوې. هټلر خپلو ملګرو ته په خطاب کې وویل که په تاسو کې هر یو غواړي چې لاړ شي هغه ته اجازه ده. خو ملګرو یې د تګ څخه انکار وکړ، خو یوازې وزیر دفاع البرټ سپیر ولاړ. د هټلر میرمن ایوا بران هم د تګ څخه انکار وکړ او ژمنه یې وکړه چې زه به دلته له تا سره پاته کېږم. تر دا دمه د دوی واده لا نه و شوی. د ماښام 8 بجې. د هټلر حالت ډیر خراب دی. بدن یې لړزیږي، وږې یې ټیټې دي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رویه یې ډیره سړه او نرمه ده. هغه هټلر چې د مخ ته به خلکو سترګې نه سوی رپولی، نن هغه هټلر ډیر عاجزه ولاړ دی او په یوازې 10 ورځو کې د 90 کلونو سپینګیری معلومیږي. د ماخوستن 10 بجې. په ښار کې شدیده جګړه روانه ده. هرې خواته مړي او زخمیان پراته دي. نه د مړو لپاره کسان شته چې خښې کړي او نه هم د زخمیانو لپاره ډاکټران چې درملنه یې وکړي. هټلر همدا شیبه د واده پریکړه وکړه، خو سوال دا دی چې د واده انتظام به څوک کوي. د هټلر په پوځ کې یو سرتیری و چې ګویبلز نومېده. هغه د هټلر لخوا ګواه شو. یو بل سرتیری د ایوا براون لخوا ګواه شو. همداسې د هټلر واده وشو. د ماخوستن 12 بجې.
هټلر پروفیسور حسین راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه آیا ستا سره د زارو ګولۍ شته؟ پروفیسور د زارو ګولۍ ورته راوړې. هټلر دا ګولۍ خپل سپي ته ورکړې او سپی په 100 دقیقو کې مړ شو. هټلر خپلو جرنیلانو ته په خطاب کې وایي انجام نږدې دی. د شوروي قواوي په هر وخت کې دلته راتلای شوای. نوموړي د خپل جرنیلانو څخه رخصت واخیست او د خپلې کوټې په لور روان شو. د شپې 2 بجې د هټلر د کوټې څخه د ډزو غږونه واورېدل شول. د پوځ افسرانو ورمنډه کړه. د هټلر سلاکار دروازه ورماته کړه چې ګوري هټلر په وینو کې لت پت پروت دی او میرمن ایوا براون یې په ځمکه مړه پرته ده. د شپې 3 بجې سرتیرو د هټلر او د ایوا براون جسدونه په یو ټوکر کې پټ کړل او د شا په دروازه یې د چانسلر باغ ته یوړل. هټلر تر مرګ د مخه وصیت کړی و چې د ما د مرګ وروسته به زما جسد وسوځوئ تر څو د شوروي قواوي زما جسد ته سپکاوی وانه اړوي. دغه اور 2 ساعته وخت واخیست. د سرتیرو په سترګو کې اوښکې دي. لاسونه یې پورته کړل او د هټلر زنده‌باد شعار یې په لوړ اواز زمزمه کړ او ټول بیرته د زیرخانې په لور روان شول. د سهار 5 بجې د هټلر جسد هیره شوی و او همداسې د یو ستر تاریخ جوړونکي تاریخ پای ته ورسېدو.